دا وای 50 کیلو نایټروپاس ورکی 1 کیلو دا ورکی دا زیات پر پایده وای تور سپین انبار 50 کیلو دا 1 کیلو دا برابر دي نو دغه کوچنی پیکینګ ولې کوي دا یو پیکټ په یو ایکړ باندې استعمالي به دا یو ایکړ باندې هغه ته 3 غونی استعمالوي تم دې سوچ وکړه دا جديده دنیا ده او دلته زموږ ګرد لوکل مال چې دی د چاینا هغه چې دی په دې کې مسلې را روانې دا 1 کیلو واخه ګرد ایکړ به دي خوشحالي ول به برابر وي میوه به برابر وي زرغون به وي شایسته به وي دغه څه دي السلام علیکم قدرمنو میروais زرعی مرکز هزارگنجی پرچون گلی سبزی مارکیٹ دکان نمبر 98 سبزی مارکیٹ دکان نمبر 98 هزارگنجی دا دی ګور ډېر سبزیان خرڅوي دا دی ګور سبزی چې راځي تمام زرعی بیج او د زراعت د پاره چې کومې دواوې دي زرعی بیج دواوې او دا کاد دا وګور دا ګرد کاد دی ګرد د بار ملک غدي دا د کوم ځای غدي دا د ایټلی غدي ګرد یورپ غدي د ایټلی غدي د جارډن غدي او تقریبا ټوټل په دکان کې ټوټل زموږ پروډکټس یا د جرمني غدي د ایټلی جارډن یو اس غدي د کیلیفورنیا غدي مثال ټوټل یو پروډکټ مش پاکستان یا لوکل نه دی شي لوکل ول نه دی لوکل جنریک دی هغه بالکل ریزلټ نه ورکوي او چاینا غول نه چاینا هم ریزلټ نه ورکوي باور نه پلو ټوټل یورپین آیټم نو وام اوریدل چې نه چاینا ریزلټ کوي او نه لوکل دا ګرد بار ملکونه دي هغه چې مطلب یورپ دی ګرد د دې زراعت پر مخ تللی دي د دې کوالټي ده پر یو شي چې لیکلي میډ ان جاپان پر یو شي چې لیکلي میډ ان استرالیا په یو شي چې لیکلي میډ ان ایټلی هغه باندې څوک اعتراض نه کوي هغه قیمت لږ راکم کوړم خې خامخه دغه بیا بالکل دا چې دې کادونه دي هر قسم کاد دي هر کادونو خو وګورل ساده ان پی کې کادم راځي 20 لیکن زموږ چې ټوټل ان پی کې دي هغه د ټریس ایلیمنټس مایکرو نیوټرینټس ورسره دي کم از کم لس قسمه نور په دې کې نیوټرینټس مش په هر پروډکټ اوس ګوره دا د موږ چې کوم لوکل کاد استعمالو تور سپین بالکل دا مځکې ته تاوان لري دا لري یا دا نه لري دا هغه څه ګنا زور ور ريزلټ درکې ځکه نه خرابوي ام استعمالي جیم کم ځکه نه خرابوي د شرم نه راپورته کوي او پایده بيخي زیات کی مال پر زیاتی ګل پر زیاتی سایز ورکی او مزکی ته طاقت ورکی نو واوره خبره واوره هغه وای لوکل شان جوړکې تور سپین انبار دا خو یو په ګونی ورکی بل مزکه در خرابوي دا وای دا چې دی 1 کیلو ورکه هغه 100 کیلو ورکه د دې ریزلټ ستا دا مطلب تاسو ارزانم تمامېږي او هغه چې دی نه پلار مال دي نه مور معلومه ده پاتو شان دي بس تور شان دی او مال شي د پر هر شي د سایز د دې ګارانټي سره درشي راځه مخته دا ښکارا کې دا مګر دا مختلف کاد دي مختلف قسم کاد دي د مختلفو ملکونو غدي مختلف شان دي ګرد ګارانټي والا وس دا چې دی دا بیا چی شي دی دا چی شي دا خو دا ټوټل مایکرو نیوټرینټس دي مثال بوستران دي چې مثال په درې پاړو کې مې وته وای زما بوټ یو دم بوست واخ یو دم غټ سي په دې کې نایټروجنز دي د دې سره نور پوتاشیم سره مګنیز سره دا مطلب کاد دی ټوټل کاد دي په کې چې د ایټلی غدي دا ګوره 1 کیلو خرڅي نو 1 کیلو خرڅي نو مطلب ولې ګوري نه خرڅي دا ترکي ویټواجی د نام څه دا چې دی دا ویټوارجی دی دا لیکوډ فرټیلایزر دی په مځکه کې دا پیازو او توم ته پټاټا ته مختلف هر شي ته امرشه ته مځکه ته سایز ورکي کمزوري ختمي طاقت ورکي دا مطلب چې دی دا د یو ایکړ د پاره د یو نیم ایکړ د پاره په افغانستان کې وای 3 جریبه دلته وای یو نیم ایکړ او دا 15 لیټره دا چې ورکه د یو انبار ضرورت نشي تاوان نه لري مځکه نه خرابوي نو دغه به دی دا موږ په لیټر کې ویټواجز مر سره ستا یو لیټر کې لرم دا په یو لیټر کې اکثر ګاریان کې به یو لیټر دا یو لیټر دی ګوره دا یو لیټر دی چې ورکه مطلب په لیټر کې څه ضرورت خو ډرم به شو نو ډرم نش دغه وای دغه یو لیټر دی یو ایکړ د نیو ایکړ لپاره کافي دی د جریب لپاره کافي دی او ارزانه هم دی او ګټه هم لري مځکه هم نه خرابوي نو یو لیټر را لېږلی دی دلته موږ 3 ګونی ورکو زار دا سیکوستین دی کلمایټ ام پی 6 آیرن چلیټډ دا انبار دی انبار سیکوستین دی دا چې کوم باغوانان دي یا زمینداران دي هغه بالکل په سیکوستین خبر دي کلمایټ ام پی 6 دی ټلیګ د درخت ته زور ور طاقت ورکوي څو درختو د پاره دی د لس درختو د پاره دی 100 ګرام د لس درختو دا ایکسپنسیو آیټم ماشاءالله دا یو وار ورکول کیږي یو وار ورکول کیږي په کال کې ماشاءالله نو ګوره ریل زراعت ریل شان اوس ګوره موږ چې کومې فارمولې استعمالوو دا 15 کاله زړې دي دا د پرون فارموله د ایجاد شوې ده
اوس 50 کاله مخکې چې یو شی جوړ شوی دی اوس د 1975 ګاډیان مې لیدلې دي څه مردار مخونه دي څنګه ګیرونه دي پیسې سړي سر نه خلاصي دا 2025 ماډل دی دا کلفومایټ دی د فلاورینګ لپاره په ټماټرو کې په باغ کې په هر شي باندې چې ته زما ګل زیات دي زما مال را زیات دي مطلب دغه د هندوانو د پاره د خټکو د پاره چې ته ګل ور زیات کی مال په پیداوار په زیات کی د پاغس پرې یعنی دا د 1 لیټر دا په نیم ایکړ کم از کم په 2 ایکړ 3 ایکړ دا یو دا 3 ایکړ باندې یو واره غواړي بیا نه غواړي هغه څه خوښه ده که په کیش سپری ده سپری ده شه نو دا وګوري یو ایکړ 3 ایکړ باندې دغه یو په څو قیمت 2500 2.5 روپۍ یار لږ سوچ وکړئ جدید زراعت ته مخه کوي جدید زراعت د دنیا بهترین علم چې دی هغه زراعت دی او د دنیا بهترین چې دی عالم د دنیایي علومو عالم چې دی هغه بزګر دی د بزګر بیلچه ډېر کمال لري دا موږ چې خوراک کوو شیان کوو ملا یې خوري زه یې خورم لیډر یې خوري وزیر اعظم یې خوري پوځ یې خوري هر څه چې خوري هغه ملا پیدا کوي یعنی د ملا په بیلچه موږ ګرځوندي یو دغسې دی دغسې دی بالکل په ایران کې د دې ته جادوګر وایي جادوګر په ایران کې ایران د دې نوم چې دی جادوګر دی ولې جادوګر دی په ایران کې ولې دا بیلنس فارم نیوټرینټس په دې کې ټوټل چلیټډ فارم کې دی په دې کې مثال ته په ځوان نه کتلې چې ایران د پاکستان سره یو شی ځان ته راغواړي واحد د زموږ د پروډکټ دی په اګریکلچر کې چې گرین میکس دی الته په 200 روپۍ کیلو پریوزي دلته په 3.5 روپۍ مشور کو هغه ته ګرانه پریوزي مشته ځان دا کمال څه لري کمال دا دی ام سایز ورکوي ام طاقت ورکوي سیب درخت انار اشیا انګور ما درته جادوګر دی چې شته ورکوي څو ایکړه په څو ایکړه یو ایکړ د پاره 1 کیلو شه زورور زیت مطلب دا کانګور دی اوس په دې کې ګورو زنک ستا مولبیډینیم ستا میګنیز ستا بورون ستا سلفر ستا میګنیشیم اکساید دا ټوټل په دې کې موجود یو ایکړ ته ورکی رزلټ به د ان شاء الله انګور ته ورکول شي دا په وبو کې میکس کې وبو کې سپری کوي سي په مزکی کې ورکوي سي ارچ په سپری کول شي او په وبو کې ټوټل پروډکټس ما سپری کوي سي په مزکی کې ورکوي بل وارو دلته چې کم شان دي د سپری په صورت کې ورکول شي په وبو کې ګډول شي یا رسونی اساني ده جدید زراعت موږ چې چیغو موږ وای راسي جدید دنیا ته جدید زراعت وګوري ته هغه د پلار د نکې فارمولې استعمالوي هغه بیج استعمالوي هغه شان استعمالوي جدید شان رنټس دی ایچ پی پی های پرفورمنس پروسس ورکي انټي سټرس دی که په بوټي ګورمک مرز راسي یا چې حرکت پریج دی یو رقم دی حرکت نه کی داغه د لپاره مش خاص ایچ پی پی دا های پرفورمنس پروسس مش رنټس را امپورټ کړ دی د اټلی سا مثال ک دی یو دم هوس پری په وکی ان شاء الله ام برته یو دم په دا کم از کم د ډیرو کړه غدي یعنی څلور کړه باندې کستا فصل ګل مل شي پریج دی جړ سي خراب سي ناجوړي وکي ګورمک مرز وي سرونه بنسي او د حرکت پریج دی مال ودري فلاورینګ ودري ګل نکي بوج پر راسي که په گرین هاوس کې دی په ټنلانو کې دی یا په باغ کې دی یا په سیبو باغ انګور قیمت 3.5 روپۍ 3.5 روپۍ باندې ستا څلور کې کړه فصل بچاويږي پامو کې لښلوچو کې جدید دنیا د زړې کیلشیم وس وګر دا کیلشیم دی په فصل په اګریکلچر کې د ګردو اهم شی کیلشیم دی او کیلشیم چې دی ضروري دی پیدا سي د ګرد اول هغه ته مور چې شډې ټوټل کیلشیم دی دغه تر هر فصل کیلشیم د انسان اډونه په کیلشیم ولاړ دی د فصل چې دی هغه پر تنه ولاړ دی پر شاخ ولاړ دی دې کې خالی کیلشیم نه دی په دې کې 15% ورسره نایټروجن هم سته 10% پوتاشیم اکساید دی او 21% کیلشیم دی دا ډیر زورور یو کیلو کیمسته په 25 کیلو کیمسته کیلو په 2000 روپۍ دی 25 کیلو په 600 روپۍ دی هغه کې ډیر بچت دا دام د ډیرم زکه یو کړه د ډیر سلو 500 لیټر ډرم در جوړي الله الله ماشاءالله راځي بیچ تر میرویس زرعی مرکز جو نام ہے اعتماد کا صحیح راځه بیچ زموږ ټوټل دی په هر بیچ کې کار نه کو صرف کیش کراپس کې کو په ټماټر کې کو په بینډي کې سو بادرنګ سو که زموږ سره مارو کدو سو که اندوانس ولا F1 هایبریډ دی وزادونو خټکای هم ستا سوي را روان دا اندوانه د هایبریډ دی کم ځای دی دا د یو اس ای غدی یو اس ای اپولو سیډز امریکا غدی دا ګرد دا د کم ملک دی دام د امریکا دا د جورډن غدی اسرایلی تخم دی د اسرایلی تخم دی هغه دام د امریکا اپولو غدی په تخم کې زموږ سره پولارستا زد ای بی زموږ خپل بینډي دی بهترینه پیکینګ ټماټر کټو دی بروکلی په ګرد کوټه کې د یو چاس په ګرد پاکستان کې څوک نه راغواړي زما سره دا د کم ځای دی دا د سویزرلند غدي دا ګوره بیجونه سو ګوره زراعت چې دی دنیا په زراعت ولاړه ده او جدید زراعت چې دی د زموږ ضرورت دی باید موږ جدید زراعت زده کو یا جدید زراعت کم شان دی هغه باید موږ وګورو ګوره د میرویس زرعی مرکز
چې په هزارګنجي کوټه کې دی دا گلی چې دا دته وایي پرچون گلی پرچون گلی سلیج را دی خواته یو 2 3 4 دکان را دی دکان نمبر اتنی وی اتنی موبایل نمبر 0303004487 په دې رابطه وکړي د دنیا دار کون چې په دغه ژبه پوهېږي د زموږ په ژبه دار ځای چې یاست دغه ځای سره رابطه وکړي دوی به ډیټیل درکوي سامان هم درکوي په افغانستان کې غواړئ په افغانستان کې د دوی خپل ډیلران څه چیز دي په کندهار کې هم شته په ګرشي حاجي داود شاه دی او حاجي اغا لالی دی اغا محمد دی اغا محمد چیرې دی اغا محمد په ګرش کې دی او په کندهار کې څوک دی په کندهار کې حاجي داود شاه دی په شکارپور په دروازه په کابل کې نو ډېره مننه نو دا دی موږ جدید زراعت در بیان کړي او دا زموږ ضرورت دی صرف دغه ویلنګ غواړم دنیا ډېر پرمخ تللې ده زموږ وروستي چې کوم نوی نسلونه را روان دي دا ګرده چې دی مثال دا اولډ فارمینګ په سټیج باندې که دا سونیا یوریا دا ډي اے پي نایټروفاز دا بالکل په دنیا کې بین دي موږ ته پکار دی یو څه شی استعمال کا کم استعمالیږي او په ډیر غټ ځای باندې استعمالیږي او بچت او ګارانټي سره درته چې زورور رزلټ درکړي جدید ټیکنالوژي زه به یو د خبرې به زم در سره بیان کړم دی وایي چې کم تور انبار دی سپین انبار دی هغه زاړه انبارونه چې دي چې دا موږ اوس هم استعمالوو غنم یې ورکوو دا د مځکې مرګ دی دا دی لکه هیروین د هیروین نشه دا لکه د شیشې نشه ده دا مځکه چې دا په دې د عادت کړه چې دغه نشه ورنکړي یو شی ولاکه در وکړي دا ګر سره ختم کړي هر انبار ورکړي دغه تور سپینو ګر سره ما ورکړي دا زهر قاتل دی په دې باندې نه پوهېږي دا ډېر زړې فارمولې دي او دا فارمولې ناکامه شول په چاینا او په پاکستان کې جوړېږي په ګرده دنیا کې هغه خپله نه استعمالوي نه چاینا استعمالوي نه پاکستان استعمالوي تی ته درلېږي ته هم خوشحاله یې زموږ کلي ورکوي ګرانه څو دي یوه ګونۍ په 17,000 په 18,000 دی جمال صاحب सोना यूरिया दर्शम 46% नाइट्रोजन दी दर 15 से 20% से ज्यादा नाइट्रोजन द दरख्त की जरूरत नहीं हालांकि दा जड़ मरस पर दरख्ती रावड़ी हमजकी की शरफ और तकई او गट द یو روپینه کې ګل راځي دا سونا یوریا پورې زدا دا امونیم سلفیټ دا سونا یوریا ته ورکي دا بالکل د ان پی کې به استعمالوي وچ ټریس ایلیمنټس چې باغی کې مایکرو نیوټرینټس ورسره چې 1 کیلو پر درخت ورکي د 100 کیلو نایټروپاس سره ښه رزلټ درکړي الله حافظ مهرباني